یاد وساتئ زه په پاکستان کې سیاست کوم. ما امریکې او مغرب ته د غلامۍ سر نه دی ټیټ کړی. پاکستاني قوتونو ته، پاکستاني مقتدر قوتونو ته، پاکستاني صاحب اقتدار قوتونو ته وایم تاسو دا چا ویلي دي چې ته به په دغه دباو باندې ما د خپلې عقیدې نه راواپس کړې، ما به خپل موقف نه راواپس کړې. زه په دغه میدان کې چې راوتلی یم ما الله سره یو عهد کړی ده او انشاءالله العظیم په دې پاکستان کې به د بېدینۍ لاره نیسو او تر هغه وخته پورې به نیسو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مولانا فضل الرحمن نه بار صحافیان دا انټرویو کوي چې د خپل خبرې نه رجوع وکړه، لیکن د مولانا فضل الرحمن یو نوی ویډیو راغلی دا هغه چې زه ټرمپ او اوباما ته نیم ټویټ شوی، تاسو د بس سره ټویټ کوم تاسو خبرې به سره رجوع وکړم. مولانا فضل الرحمن په خپل خبره باندې ډیر مضبوط ولاړ دی او بار دا خبره کوي چې زه جیل تم تیاری ما او تاسو زما د رهایړو کوشش مکوئ. مولانا فضل الرحمن به خبره باندې معلومیږي دا چې دا ډیر مضبوط ولاړ دی، لیکن موږ په باتي ګورو چې مولانا په خپل خبره باندې قائم دی او کنه دی قائم. تاسو به دې خبره کې تاسو سره دی چې مولانا په خپل خبره باندې قائم ودرېږي او کنه.